ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. ننګرهار کې د امنیتي او تصفیوي کمیټې ناسته ترسره شوه. د ننګرهار والی حاجي مولا محمد نعیم مخون په لارښوونه د ولایت مرستیال مولوي غلام رحمان حیدري په مشرۍ د امنیتي نظامي عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همغږۍ اونیزه ناسته ترسره شوه چې پکې د امنیتي وضعیت، قانون حاکمیت، جنایي پیښو مخنیوي او اداري همغږۍ په اړه تفصیلي بحثونه وشول. د ننګرهار کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت له لوري د کانال نهر په اوبو کې د ماشومانو او ځوانانو د لامبلو مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي کمپاین ترسره شو. مسؤلین له والدینو غواړي چې خپل اولادونه سیندونو او نهر کې د لامبا لپاره پرې نږدي ترڅو یې روغتیا او ژوند خوندي وي. روغتیا پالان وایي انرژي لرونکو نوشابو زیات څښاک د انسان روغتیا ته ډیر زیات زیان رسوي او خلک باید دغه مصنوعي مشروباتو پر ځای له تازه او کورنیو میوو څخه استفاده وکړي. دوی وایي هغه کسان چې شوګر، لوړ فشار، زیات وزن او یا هم د زړه ناروغي ولري د نوشابو استعمال ژوند له ګواښ سره مخامخ کولی شي. او د ننګرهار کرنې ریاست اړوند ګډ پلاوي د شینوار ولسوالۍ په مرکو بازار کې یو شمېر نباتي درمل پلورنځي وڅارل. د څارنې پر مهال بې کیفیت او تاریخ تیري درمل راټول کړل شول او د هغو هټیو مالکینو ته سپارښتنه شوې چې د فعالیت جوازونه یې نه درلودل یا یې وخت تیر شوی و ترڅو خپل جوازونه نوي کړي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور.